سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې نوی ډیزاین او وایرل د رایټینګ یعنی لیکلو ولا ویډیو جوړه کړو، لکه څرنګه چې دغه ویډیو کتلی شي. زما دا اصل تپوس مکړه خوی ته مې ګوره در معلوم به شم میینه. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ښایسته ویډیو جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې دغه ویډیو در سره لایک کړي او چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل ایکن تڼۍ در سره کیکاږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. ملګرو، ما به تاسې ته په ټیلیګرام چینل کې یو څو عکسونه او ویډیوګانې د دې ایډیټنګ لپاره اپلوډ کړي وي، هغه به ډاونلوډ کړي. د ټیلیګرام چینل لینک او د وټساپ چینل لینک د دې ویډیو په ډسکریپشن کې کتلی شئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د دې لپاره به اول تاسو راشئ خپل انشاټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. چې کله مو انشاټ اپلیکیشن راخلاص کړئ دلته به راشئ په ویډیو آپشن چې کوم درته ښکاري دغه اول نمبر په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ ملګرو په دغه نیو شین خط باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ خپل یو عکس به ورته انتخاب کړئ ملګرو. زه راځم مثلا دغه عکس ورته انتخابومه. چې کله مو عکس انتخاب کړه ملګرو نو په ټیک مار علامه کلیک کړئ. تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. دلته به راشئ په دغه کنواس چې کوم غونډی په ځای باندې انتخاب کړئ. دلته به 2.3 دغه سایز ورته انتخاب کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک. بیا راشئ کراپ آپشن ته. په کراپ آپشن کې به هم 2.3 دغه عکس سایز انتخاب کړئ او عکس به کراپ کړئ. دغسې ملګرو بیا به راشئ په ټیک مار علامه به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به بیا راشئ ملګرو تاسو دغه آپشن باندې کلیک کړئ او دې خوا به یې کاش کړئ دهي طرف ته تر څو چې څومره تاسو ویډیو غواړئ همغومره یې اوږده کړئ. هلته ثانیو ته ګورئ ملګرو. بیا به راشئ دلته ملګرو تاسو دلته چې دی ملګرو PIP آپشن ته تاسو ته به هم په ټیلیګرام چینل او وټساپ چینل کې یو څو عکسونه ویډیوګانې اچولي وي هغه به را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړئ نو دلته به راشئ PIP آپشن ته. په دغه ځای کې به اول نمبر چې کوم عکس ما درکړی دی هغه به راواخلئ ملګرو. زه راځم مثلا ملګرو د خپل ایډیټ سامان پلورلو ته راځم او په دغه ځای کې همغه عکس درته ښیم. وبخئ ملګرو دغه عکس دی. دغه عکس چې کله مو راواخیسته ملګرو په دې به په دغه آپشن کلیک کړئ. بیا په دا پاس اولینی آپشن کلیک کړم. دا به ویډیو تر اخره پورې رسېږي. بیا په دغه آپشن باندې کلیک او دې خوا به یې کش کړئ لاندې خوا ته. دې خوا لاندې خوا ته به یې کش کړئ. چې کله مو کش کړ نو دغومره چې شر نو په سټاپ به یې کوئ. چې کله مو دغسې غټ کړه ملګرو دغه تیار ما خپله جوړ کړی ملګرو. بیا به راشئ PIP باندې به کلیک کوئ. دلته به بیا راشئ په دغه دلته به ما تاسو ته ویډیو درکړي د ضرب علامې به پکې ګلیت په نوم په هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. د ټیلیګرام چینل او وټساپ چینل نه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. په دغه آپشن کلیک کړئ او دا به هم دغه خوا ته راکش کړئ او غټ به یې کړئ. بیا به دې خوا راشئ ملګرو په دغه بلینډ آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په دا سکرین دویم نمبر افیکټ چې کوم درته ښکاري دا به کلیک کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته دې خوا بیا راشئ د دې والیوم اواز به سلو کړئ ملګرو. بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به بیا راشئ PIP آپشن ته. دویم نمبر کومه ویډیو چې ما درکړې هغه به راواخلئ. دغه PIP آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو ما چې کومه دویم نمبر ویډیو درکړې ده چې هغه دغه موزیک آپشن دی ملګرو چې دې کې تاسو خپل عکس لګولی شئ یا د خپل د ټیک ټاک آیډي عکس کم عکس لګولی شئ. دغه به هم بلینډ آپشن ته راشئ او سکرین دویم نمبر افیکټ به ووهئ. چې کله مو ووهه نو دا به داسې کوچنی کړئ او په دغه پاس سر کې به ورته کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو بیا به راشئ ملګرو دغه دا رقم ته جوړ شي ملګرو. چې کله مو جوړ کړ اوس به راشئ ملګرو تاسو دلته PIP آپشن ته به بیا راشئ. چې کله PIP آپشن ته راغلی ملګرو دلته به ملګرو تاسو ته خپل یو عکس راواخلئ یا به هم د ملګري عکس راخلئ یا د کوم اکاونټ عکس راخلئ هغه به راواخلئ. بیا به راشئ په دغه ماسک آپشن باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ په دغه سرکل آپشن په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته به بیا راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ نو دلته به دغه رقم ته ګرد شي. چې کله مو ګرد کړ دغلته به لږ یې کوچنی کړه او د دې په منځ کې به یې کېږدئ ملګرو. په دغه ځای کې به یې کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو بیا به راشئ ملګرو تاسو په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو فلټر آپشن ته. دلته به راشئ اډجسټ آپشن ته. دلته چې کله راغلی په دغه ځای کې په دغه نشان کلیک او دا خط به دې خوا نیمایي ته ورسوئ ملګرو چې تر څو دغه عکس رڼا نږدې شي. دویم آپشن ته به راشئ. په دویم کې به 10 پورې ورسوئ. بیا به راشئ دلته ایچ کوم نشان چې ښکاري په دې به کلیک او دا به د دې خوا آخري ته ورسوئ. چې کله مو ورسوئ بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ملګرو نو دا به هم جوړ شي ملګرو. دا مځکه دغه سیټینګ وکړه دلته عکس چې دی ډېره رڼا که چېرته ورکوي نو بیا دغه ستاسو ایډیټینګ ډېر ښایسته ښکاري. اوس به راشئ ملګرو په د سټیکر آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ بیا په سټیکر آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته تاسو کولی شئ د فیسبوک ته دغه ویډیو جوړوئ یا ټیک ټاک ته هر یو ته چې جوړوئ هغې لوګو به راواخلئ. چې کله مو هغه لوګو راواخیسته ملګرو مثلا زه دلته راځم د وټساپ سټیټس لپاره یې جوړوم نو خپله یو د وټساپ لوګو ورته رالمه. چې کله مو لوګو ورته راواخیسته ملګرو دغه لوګو ورته رالم نو دا به دغلته داسې کوچنی کړمه او دغلته به یې لاندې ورته کېږدم ملګرو.
په دغه ځای کې دا والا کوچنی کوي چې کله م کېښوده ملګرو دلته به بیا راشي په دغه لاندې آپشن باندې به کلیک کوئ ملګرو په دغه لاندې آپشن چې کوم درته ښکاري وبښئ ملګرو او دا په دې باندې به کلیک کوئ او دغه اولني آپشن باندې کلیک کوئ دا ویډیو تر اخره پورې وسیږي بیا به راشي په ټیکسټ آپشن باندې به کلیک کوئ او دلته به راشئ ملګرو اول به تاسو دغه یو علامه چې کوم درته ښکاري دا به انتخاب کوئ دا چې کله انتخاب کړه بیا به راشي په دا پاس دغه منفي نشان چې کوم درته ښکاري دا به کلیک کوئ ملګرو 4 پیرې به یې ووهئ ملګرو چې کله مو ووهه بیا به راشئ ملګرو دلته به خپل د اکاونټ نوم ولیکئ که په پښتو کې لیکئ په انګلیسي کې زه راځم په انګلیسي کې ورته لیکم مثلا زه راځم ورته لیکم عمر جان ورته لیکم تاسو کولی شئ د ټیک ټاک آی ډي نوم د فیسبوک آی ډي نوم هر چې نوم چې تاسو غواړئ ورته ولیکئ هغه ورته لیکلی شئ زه ورته راځم صرف عمر جان ورته لیکم بیا راځم ملګرو دلته په دغه نشان باندې کلیک کوم او بیا دلته راځم د منفي علامه 4 پیرې بیا ووهئ بیا به راشي دلته به سوالیه کوم نشان چې درته ښکاري دغه نښه به سوالیه نښه انتخاب کړئ بیا به هر ډیزاین ته راشي دلته په انګلیسي کې یو هر ډیزاین ورته انتخاب کړئ هر رقم ډیزاین چې تاسو غواړئ هغه ورته انتخابولی شئ که چېرته انګلیسي ډیزاینونه درسره نه وي نو ما به د دې په اړه دغه چینل کې ویډیو اپلوډ کړی هغه وګورئ انشاءالله پوره معلومات درته وشي نو ملګرو کله مو ډیزاین ورته انتخاب کړ بیا به راشئ دغه مثلا زه دلته همدغه یو ډیزاین غواړم چې ورته کېږدم یا دغه ډیزاین ملګرو زه راځم یو ډیزاین ورته انتخابوم دغه ډیزاین چې دی یا هم ملګرو دغه ډیزاین چې دی بیا راځم په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم دا بله کوچنی کم یعنې په دغه آپشن به کلیک او اول نمبر آپشن باندې کلیک کوم ملګرو دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسېږي بیا بله کوچنی کوي او دغه بلته به د واتساپ نه دې خوا ولګوئ بیا به که چېرته دغه منځ کې نه راتلو نو د واتساپ علامه باندې به کلیک کوئ او دا به دې خوا کش کوئ ملګرو بیا به راشي دا ختم لږ دې خوا کش کوئ ورپسې او دا واتساپ یعنې د ویډیو په منځ کې راشي اوس به راشي ملګرو بیا په دا ټیکسټ آپشن باندې به کلیک کوئ دلته به یو څو د موزیک کوم هغه چې دي د هغې په سټایل کې یو څو دانې ایموجیانې راواخلئ یعنې سټیکر به راواخلئ او په دغه ځای کې به ورته کېږدئ که غمجن یې راخلئ که کومې محبت والا راخلئ رقم چې تاسو راخلئ ملګرو بیا به راشئ دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ کله په ټیک مار علامه باندې کلیک دلته به راشئ ملګرو تاسو ایډ آپشن ته دلته بیا موزیک آپشن ته راشئ په دغه ځای کې به بیا راشئ په دا میا موزیک باندې به کلیک کوئ په دغه ځای کې چې کله کلیک کوم ملګرو دلته به خپل یو موزیک ورته انتخاب کړئ رقم د موزیک چې تاسو غواړئ به ولګوئ سندره یا هغه مثلا ما دغه راواخلئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ بیا به راشئ ملګرو دلته په دا ټیکسټ آپشن باندې کلیک کوئ تاسو کولی شئ د دې موزیک سټیک باندې بیا کلیک کوئ دغه بیتونه ولیکئ که چېرته دغه لیکلو طریقه درته نه وي زده نو د دې په اړه ما ځان ته ویډیو جوړه کړې وه چې هغه په دغه ټلیګرام په همدغه یوټیوب چینل کې تاسو کتلی شئ ملګرو هغه ویډیو وګورئ انشاءالله پوره معلومات ورته وشي چې څنګه موږ کولی شو پر ویډیو کې رایټینګ وکړو چې کله ما ویډیو وکتله ملګرو نو تاسو ته پوره معلومات حاصل شي او نو ټول ډیزاین چې دی ملګرو خلاص شو دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې دې کې زیات ایډیټینګ شوی پاس یا عکس چې کوم هغه کې تاسو ورکړی دی هغه خورېږي یعنې د موزیک آپشن ورکوي نو د دې ریزلټ در سره وشریکوم ملګرو ملګرو دغه واز موږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو ښایسته او وایرل او نوې ډیزاین داره د لیکلو والا ویډیو جوړه کړو که چېرته مو ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي نو په لاس پرم د خدای په امان